یو کتاب کې مې چې یو واقع لیدلې ده د عبرت ته یو سړی او سادهګان خو په دنیا کې ډېر دی خدایا بس چې تا نی را کړې که نه نو شخوان بام پې ونه وه او په لاسو به یم نه راوچتم دې خولې له به یې راکې نو خدای دونه ستا دپاره بس څه کوي خوله کې به نوړی در کړي دا لاس یې څه له در کړې چې ته په دې لاس نوړی اوچته کړې دا خدای اوچته کړه درته که دا لاس خدای در کړي دا پنځه ګوتې دله در کړي ګوره څونه مدیدار دا الله قدرت ته ګوره دا پنځه ګوتې او دا داسې طاقت یې چولې چې راغونډی چې څه شی پکې نیسه رکوټې نه رکوټه شی پکې نه وی شي او پنځه والا را بندې که نو ښه مدیداره وړه غوندې ګوډهګۍ دې جوړه شی پکې محفوظ طاقت پکې خدای پیدا کړی نو دا سوچ نه کوي قمقل چې لکه دا په لاس اوچتوم دا لاس خدای راکړه لکه چې خدای اوچته کړه که نه ماله به راوچتی نو د خدای څه کار مړ به شم زه مړ شه څه چاره خدای را باندې څه چې مړ کېږي مړ شه که الله در باندې څه یاره چې دا وږې تندې لږ تندې پې تېرې شوې په سوچ کې راغی چې اوس به راته مور جاړي مور خو بچي خفه کېږي چې بچی وخوړه پلار به راته وایي وخوړه نو لاړ چېرته دریاب په غاړه یو جونګړه وه هغې کې پرېوت لوږې تندې تېرېږي او تېرېږي سیسټم د سړي بدل شو ځکه شرط دا دی چې روړې به یې مراله او خولې ته به یې مراله را دننه کې هله به پېشخوان وامه سم بشیرجانو آغا صاحبا او بشیرجان کم دالو بد دے با مولود لبو دے موٹر با ملکے موٹر تا بے خیجیم حل تا بے کوزیم حل تا بے بیاغا اوختم خیجے او داغی نپس چی ڈوڑای ورکے نو سڑی بوتا کینا چی یو نوڑای دا لقلقی بیلا ورکے کاکی دے کنا کاکی زمانونو د شپې اوس پروت دی دی کې غله دی هغې ډاکه وغورځول که ډاکې وغورځول مال یې راوچت که نو په دې لاره کې باران شو زول طوفان شو نو هغې ته خو علاقه معلومه هلکه ورته جونګړې ته بور شو زمیندار بابا چې ځان لکه جونګړه جوړه کړې ده د شپې خو پکې زمیندار نه ورننوتل او چې ننوتل باران نه هم ځان بچ کړو دا مال به هم تقسیم کړو چې اوس شونټی بله کړه او دا شنه پکې پروت دی لکه دا څه کوي ده سره خبرې کوي هغه ځان غلی کړی دی لکه دا سړی خو باران والی دی او د زول طوفان او یخني شوې ده مړ نه شي مړ ده خو رحم پې پکار دی هله بس دې زر خوراک ور مخکې کړی دی هرورې شا به وخوره دی چې ته خولې ته به وله کاکاله وړی نه خوره غږ نه کوي هغې ویې لکه دا سړی چې دی دا یخنی والی دی او لږ نرم خوراک وله پکار دی الوا ملوی وله برابر کړه خوره که نه بیا نه خوري هلکه داسې کار دی دا سړی یخنی والی دی او دا وجود یې جام شوی دی هله ګورې مړ نه شي زر یې اور بل کړی دی ورته خوا کې ورته اور اړی چې ګرمۍ نه یخې ګرمې کې چې ګرم یې که بیا لوا ورته کې خوره که نه او دی بیا نه خوري دا غلو هغه مشر وایي داسې کار دی را جامې کیلي شوي دي یخنۍ سره دا خوله وله وازو په زور یو نوړی وردننه کوو نو چې لږ ځای خولو چلېدله بیا به خوري لکه دا پخوا دا غویان کې به طبق ول که نه نو دوی به دا چلو که دی په خوله کې به وله ګیا وردن نه کړه خواري به ورسره کوله نو چې هغه به لږ هم خولو ګرځوله نو بیا به ورو چالو شو بیا خوله کې وله په زور یوه نوړی وردن نه کړو چې دا جامې لږې وړقي بس بیا به شورو کوي سړی وګرېد خو به خوري نو هغې چاړه را واخېسته اوس دا خوله وله وازی چې چاړه یې خولې ته نږدې کړه او دله خندا ورله او په قص خوله بنده کړې وه چې خدای خولې له به یې راکې چې د خندا ورله ته مونږ پورې ټوقې کې مونږ دله کله یخه او کله ګرمه او کله کلکه او کله نرمه او کله اور ته تبلو او کله الواګانې او ته خاندې مونږ پورې اوس سرمن به دې اوس وباس اوس به د سره پوه شو خو چې سړی پوه شو چې دا اوس پوته کې غله دي ډاکوان دي اوس به مریض کې نه هلکه وایي ګوتې موړی زه راته خپله قصه کوم ما دا الله سره یو قسم کړی و چې خدایه تر څو دې مرۍ ته نی را دننه کړې خولې ته نو شخوند به هم پې نه وم ځکه ما نه راوچتولی مې شوه په لاس مې راغېستې شوه ستاسو خوراک خو دا چل مې کړی او که ماله نن خندا نه وې راغلې که نه نو ماله خدای دا نوړی په دا خوله کې را منډله ماله خندا راغله یاره هغه چې څومره غلو
هغه یو بل سره په سوچ کې شو چې دا موږ څه کوو او دا الله په لاس کې څه دي. ټول موږ غلا پسې ګرځو، ډاکو پسې ګرځو. دا دی الله خو دا طاقت هم لري چې خوله کېدله در منډي. ټول غله خدای توبه ګار کړل. ټیک شو. زمارو بنیادی مسئله دا چې خدای بے سبب